یاره مړه بس دا وګورئ چې الله پاک یې چاله ورکوي که نه قسم په خدای چې په لارو کې یې درکړي تیار بوتل هم ورته راځوړن دی او چابي هم پکې ده سړی مړی خو هسې هم نشته ښې روانه وه مړه ناظم صاحب زنده‌باد ناظم صاحب زنده‌باد حق پارټي زنده‌باد حق پارټي زنده‌باد ناظم صاحب منم سیاست ټول دروغ دي خو موږ به په چل ول باندې د خلکو نه اوټونه اخلو او دا ستا لومبې ځل خو نه دی تا یو ځل مخکې هم ګټلې ده ګټلې خو مې ده خو ما خو چاله دومره کار هم نه دی کړی زه به دې خلکو ته څنګه یم چې ما له اوټ راکړي ټیک ده ناظم صاحب تا نه دي اورېدلي چې رښتیا راځي دروغو کلي وران کړي راځه د خلکو ته به چې کوم دی ورونه ووهو او څه غول غوشان ورته خوره که نه هلکه دې سړي ته اور وډزوه ټیک ده ناظم صاحب یا الله خیر پاک پروردګاره لکه چې د موټر سایکل مالک راغی زه خو ایله بیله پرون د جیله راووتمه دا به زه بیا څه کومه یا الله پړدې را باندې راواچې ګورې د والو ځای م راکې نور نشته ملا مې تکه شنه ده د خلکو د لاسه السلام علیکم جی وعلیکم السلام په خیر راځې کلیوال اخي روز زمونږ دا ناظم صاحب راغلی دی ته یو خبره کوي ښه وایه که نه ناظم صاحب بیګا خو حاجي صاحب سره زمینه وشوم یو ګنټه ګپ مې ورسره لګاو خو بیا راته ویل چې زه بیمار یم پرې سر مې درد دی د بیزې پورې ورسره رالم اوس حاجي صاحب څنګه دی ناظم صاحب حاجي صاحب څوک دی هغه نیکه بابا دی یادوم که نه ښه دی هغه دې قبر کې پروت دی د هغه خو لس کاله وشو چې مړ شوی دی نو ته ورسره بېګا څنګه میلو شوې دا خره چې ځان سې بوتلې نه ما ویل اوټونو ته ولاړ یم اوټ به راکړې نو داسې وایه که نه د خدای نیکبخته مړی ژوندې پکې ولې کې